السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن به موږ په دې کلاس کې د یو نوې کورس آغاز کوو. په دې کورس کې موږ به نن د ګرافیک ډیزاینینګ چې موږ سره کوم کینوا راغلی ده دا به موږ سٹارټ کوو. صحیح شو. دلته فرست اف آل موږ دې نه مخکې چې کوم دی خبره کړې وه د فوټوشاپ باره کې. زموږ چې کوم د فوټوشاپ کورس و هغه کمپلیټ شوی دی. هغې نه بس مونږ نیکسټ لیول ته ځو. په دې کې به مونږ کینوا سٹارټ کوو. په دې کې به مونږ کینوا فرو چې کوم اکاونټ دی هغه به مونږ یوز کوو او A to Z چې څونه لیکچرز دي دا به مونږ 1 by 1 کور کوو. ټایم نور نه ویسټ کوو. سمپل دې لپاره مونږ به دلته راشو، کلیک وکړو په لینک کې دلته سرچ کې اور جسټ دلته به مونږ سرچ کوو www.canva.com. دا سافټویر موږ سره آنلاین دی. د دې اوپن کولو لپاره یا دې ډاونلوډ کولو لپاره موږ سره به د انټرنیټ ضرورت وي. انټرنیټ پورته موږ کنیکټ کوو. صحیح شو. دلته زراله ما سمپل سرچ کړلو www.canva.com. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ موږ سره کینوا دلته راغلی. صحیح شو. دې لپاره موږ سره کوم دی د انټرنیټ ضرورت وي. انټرنیټ په تاسو کنیکټ کې ورته کله چې فرست ټایم تاسو کینوا اوپن کې نو موږ سره به د دې څه داسې ټایپ انټرفیس راشي. که داسې نه که نه فور ایگزامپل زه دلته رالم ما سرچ کړلو صرف کینوا مې سرچ کړله. صحیح شو. انټر کی ما دلته نه پریس کو ګوره دا د دې موږ سره خپل آفیشیل سایټ دی. آنلاین تاسو دا هم یوز کولی شئ. د دې ایپ تاسو هم ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده. زه دې باندې کلیک کوم. کینوا چې کله موږ سره لوډ شي نو موږ سره داسې انټرفیس راشي. فرست چې تاسو کله دا اوپن کې نو تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. خو دا ګوره دلته مونږ پریویس چې څونه ورک ما کړی که نه هغه مونږ سره دلته شو کېږي. دلته تاسو ګورئ دا انټرفیس مونږ سره د کینوا دپاره دی. فرست دلته یور ډیزاینز چې کوم مونږ کار کړی وي ډیزاینز هغه دلته نه شو کېږي. ټمپلیټس باندې کلیک کو که نه نو دلته مونږ سره کینوا کې چې کوم ټمپلیټس دي هغه دلته نه مونږ سره شو کېږي. دغه شان د دې ځای کې مونږ سره کینوا AI لیکلې ده. تاسو ګورئ کله چې مونږ سره کینوا لوډ شي که نه مطلب کینوا AI ده نو دلته دې بیس باندې مونږ پرومپټ ورکړو. دا بیا بعد کې مونږ نیکسټ کلاسز کې وایو چې دا کینوا AI پرومپټ ترو به مونږ څنګه یوز کوو. نن یې صرف انټروډکشن کو چې سمبل تاسو وپېژنئ چې د دې انټرفیس کې مونږ سره څنګه کار کېږي او دا مونږ یوز کوو د څه لپاره. مینلی فوکس کینوا نوم چې کله مونږ سره راشي اټس مین چې دا مونږ سره یوز کېږي د ډیزاینینګ دپاره. پیش په خبر باندې مطلب دا د ډیزاینینګ دپاره مونږ سره یوز کېږي. بیا دې نه علاوه دا ټمپلیټس دي که نه نو ټمپلیټس کې مونږ سره ملټیپل ټایپس دي. صحیح شولو. ډفرنٹ ټایپس آف ټمپلیټس مونږ سره راتلی شي. فور ایگزامپل مونږ براوشرز جوړو، دغه شان د بینرز جوړو، دغه شان د مونږ سره اینی ټایپ آف ډاکومنټ مونږ ډیزاین کوو دغه مونږ سره په ټمپلیټس کې راځي. اوس د ټولو نه امپورټنټ کانسپټس مونږ سره چې کوم دي د دې دا ټمپلیټس دي. په ټمپلیټس کې مونږ څه کوو سرچینګ کوو. دلته نه مونږ څه کوو یو سرچ کوو او د هغې په ترو باندې مونږ سره ټول د هغې ریلیټډ ډیزاینز راځي. تاسو دلته ګورئ مونږ سره دا ملټیپل ټایپس آف ټمپلیټس راغلي. نو دلته د سرچینګ دپاره چې کله مونږ دا یوز کوو که نه نو دلته مونږ سرچ وکړو د سرچ په ترو باندې مونږ ته هغه ټمپلیټ دلته نه اوپن شي. نو دلته تاسو ګورئ زموږ چې کوم ټمپلیټس وي هغه ټول مونږ سره دې ځای کې شو کېږي. صحیح شو. او دې نه علاوه چې مونږ کوم ډیزاینز جوړ کړي وي دغه ډیزاینز چې کوم پریویس پروجیکټس وي دا ټول به مونږ سره دلته نه شو کېږي. نو موسټلی یا موسټ امپورټنټ مونږ سره چې کوم کانسپټ دی په کینوا کې هغه مونږ سره یور ډیزاینز ټمپلیټس اور کینوا AI. بل مونږ سره دا سرچ دی چې ته کوم ټایپ اف ډیزاین جوړوې نو مونږ دلته نه سرچ کوو. کلیر دی. بیا دلته تاسو ګورئ مونږ سره دې دا ټول باکس دی. صحیح شو. دلته نه فور ایگزامپل ته یو نیو فایل کریټ کې نو مونږ سمپل کلیک کو کریټ باندې. صحیح شو. ډیټیل کې به بیا انشاءالله نیکسټ کلاسز کې مونږ وایو چې مطلب دې کې کریټ کې دا آپشن څه کار کوي. خو د یو نیو ډیزاین کریټ کولو لپاره مونږ کریټ والا آپشن یوز کوو. دغه شان د مونږ سره بیا کلاس ورک دی، دغه شان د پروجیکټس دي، ټمپلیټس دي پکې را سره، برانډ ټایپ دي را سره. بیا مونږ په دې کې څه خپل ایکسټینشن وغیره ایډ کوو نو هغه مونږ هم ایډ کولی شو. نو سمپل مونږ سره دا انټرفیس چې کوم دی دا د کینوا دی. د اوپن کول لپاره سمپل تاسو canva.com سایټ ته به ځئ. صحیح شو. دا به تاسو ته اوپن شي. دا اکاونټ ما سره پرو ورژن دی. بیا به بعد کې دا هم وایو چې مونږ پرو ورژن څه ته وایو. صحیح شو. دا تاسو ګورئ دا به تاسو ته سمپل مای پرسنل یا سیلف کې شو کېږي. خو دلته مونږ سره چې کوم دی دا را سره پرو ورژن دی مطلب دا مونږ بای کړی دی. د هغې طریقه به انشاءالله هم وایو چې یو پرو ورژن به مونږ څنګه. نو دا سمپل زمونږ یو انټروډکشن والا کلاس و. انشاءالله په نیکسټ کلاسز کې به مونږ د کینوا باره کې پریکټیکل کلاسز سٹارټ کوو. والسلام.